بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمي د یوټیوب چینل درنو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ویس احمد ابراهیم ستاسو د 11م ټولګي ښوونکی یم. تر اوسه پورې موږ او تاسو د 2م فصل ابتدا وویله چې هغه یو بعدي حرکات و. په یو بعدي حرکات کې موږ او تاسو د موقعیت وکتور ووایه او ورسره مو تغیر مکان وکتور ووایه. اوس به راسو د دلتا په باره کې چې دلتا څه ته ویل کېږي هغه به مطالعه کړو. که چیرې یو جسم د A نقطې څخه B نقطې ته تغیر مکان وکړي، یعنې په اول سر کې دی د T1 په وخت کې په A نقطه کې وي، TF وخت دی د B نقطې ته راسي، یعنې فرض مثال په 0 ثانیه کې یا د اولې ثانیې څخه په حرکت پیل یا د 2 ثانیې څخه په حرکت پیل، بیا وروسته راځي 3 ثانیې یا 4 ثانیې وخت یې طی کړی، TF نقطې ته رارسېدلی یا د B نقطې ته رارسېدلی. په دې وخت کې دی هم د موقعیت وکتور لري هم د تغیر مکان وکتور لري. موقعیت وکتور خو معلوم دی، نظر یو ټاکلي نقطې ته چې هغه O و، OA دا د موقعیت وکتور سو، یا هم OB د موقعیت وکتور سو چې په R1 R2 سره شي. اوس د A څخه تر B پورې دې ته به د تغیر مکان وکتور یا دلتا R ووایي. په حقیقت کې دا هر یو وکتور دی، په سر یې باید یو د وکتور علامه ور ولیکو. په فزیک کې دلتا همیشه دا معنا لري چې اخرنی قیمت موږ او تاسو د لومړني قیمت څخه تفریق کوو. یا هم ویلای شو چې هر فزیکی فاکتور کې فاینل ویلیو چې هر څو و که چیرې هغه منفي کو ته انیشیل ویلیو لومړنی ویلیو څخه موږ او تاسو ته دلتا په لاس راکوي. دا دلتا کېدای شي په هر شي کې موږ او تاسو استفاده کو. د ایکس پر بعد باندې دلتا ایکس مساوي کېږي په ایکس اف منفي ایکس آی سره، یا هم په ځینې کتابو کې لیکلي دي چې x2 منفي x1. دلتا وای د وای پر بعد باندې تغیر، یعنی نهایی فاصله د وای منفي لومړنۍ فاصله د وای، یا هم لیکو دوهمې فاصله د وای منفي لومړنۍ فاصله د وای. د زیت پر بعد باندې همچنان دلتا زیت مساوي کېږي، د زیت پر بعد باندې نهایی منفي د زیت پر بعد باندې اولیه مساوي کېږي، یا هم په ځینې کتابو کې په زیت 2 منفي زیت 1 باندې لیکلي. یا هم کېدای شي د وخت په باب استعمال کو چې دلتا ټي مساوي کېږي په TF منفي TI، یعنی نهایی وخت منفي لومړنی وخت. یا هم لیکلای شو چې T2 منفي T1، یا هم په ځینې کتابو کې دلتا ټي داسې لیکلي چې T منفي T0. دا هر څه دلتا چې د موږ او تاسو ته فقط تفاضل د 2 نقطو ترمنځ راشي، هغه که د 2 نقطې د مکان له نظره وي، که د وخت له نظره وي، که د سرعت له نظره وي. هر کله چې لفظ د دلتا رالی دا معنا لري چې اخرنی قیمت یې د هغه اولیه قیمت څخه تفریق په منځ کې مطلوبه ځای چې پاتېږي هغه ستا د دلتا آر یا دلتا وای یا دلتا ایکس یا هم دلتا ټي قیمت دی. په دې ځای کې هم لکه څنګه چې ښکاري چې دلتا آر لاس ته راوړو د R2 څخه R1 تفریق کو، نو داسې لیکلای شو چې دلتا آر مساوي کېږي په RF منفي RI سره. چون ټوله وکتورونه دي پر سر به وکتور علامه ورکو. که چیرې دغه شکل ته ځیر سو، په دې ځای کې دلتا آر وکتور د B لوري ته دی. دغه R2 وکتور یې په نظر کې مه نیسه. ته فکر وکړه R1 او دلتا آر 2 وکتورونه نوشته دي، 2 وکتورونه رسم شوي دي. په داسې حال کې چې د R1 وکتور مبدا پر O پرته د انجام A دی، دلتا آر بیا راوړل شوی دی مبدا یې پر A پرته د انجام یې د B نقطې سره دی. اوس دغه 2 وکتورونه یې راکړي یو د بل سره په مبدا او انجام کې سره وصل هم دي. د دې محصله څنګه لاسته راوړو د تیر فصل په اساس؟ نو خو د لومړي وکتور د مبدا څخه به یو وکتور ترسیم کو ترڅو نهایی وکتور دلتا آر وکتور انجام سره وصل کی چې هغه عبارت همدغه R2 وکتور څخه دی. یعنی په حقیقت کې R2 وکتور د R1 او دلتا آر مجموعه سول، ریزلټنټ وکتور یې سو یا هم محصله وکتور یې سو. نو لیکلای سو چې R2 وکتور په حقیقت کې د R1 وکتور او د دلتا آر وکتور مجموعه سول. اوس که چیرې R1 د
مساوات بلې خواته راواړو قیمت به یې منفي سي نو لیکلی سو چې R2 ویکتور منفي R1 ویکتور مساوي کیږي په دلتا R ویکتور سره R1 منفي R2 منفي R1 مساوي په دلتا R یا هم RF منفي RI مساوي په دلتا R دواړه عیني قیمتونه دي یعنی موږ او تاسو ته دلته فقط دا راوښودل چې دلتا R چې د تغیر مکان ویکتور دی په حقیقت کې د دې دوو ویکتورو تفاضل دی یا په بل عبارت لومړنی ویکتور چې د همدغه تغیر مکان سره جمع کړي موږ او تاسو ته هغه نهایي ویکتور په لاس راکوي نو اوس موږ او تاسو دا وپېژندل چې دلتا R یا تغیر مکان ویکتور په حقیقت کې څه شی و د دې دوو ویکتورو د R2 او R1 ترمنځ تفاضل یا هم R2 R1 په ځینې کتابو کې په RF او په RI سره ښودل سوي دي فاینل ویکتور او انیشیل ویکتور پر دغه باندې یو مثال راکړی مثال داسې راکړی که چیرې یو جسم تغیر مکان وکړي د دې نقطې څخه د ایکس پر بود باندې حرکت وکړي رالی د او نقطې ته د او د نقطې څخه په حرکت پیل وکړي پسې رالی دغه د وای نقطې ته نو وایي تاسو کلي مجموعي تغیر مکان لاسته راوړئ څومره تغیر مکان به ده کړی د دې لپاره چې تغیر مکان یعنی د ایکس تر وای پورې همدغه ویکتور لاسته راوړو نو خو که چیرې ورته وګورو دا قایمه ډول باندې یو بل سره قطع کړي دي یعنی د او ایکس کرښه او د او وای ویکتور دواړو ترمنځ زاویه 90 درجې ده انو دا یو مثلث د فیثاغورس د قضیې په اساس باندې دلتا آر چې زموږ او ستاسې مطلوب دی دلته هغه مربع یعنی وتر مربع په د قایمو زاویه مثلث کې مساوي کیږي د دوو اضلاعاتو د مجموعه د مربع سره یعنی R2 جمع R1 دواړه به مربع کو تحت جذر به کو موږ او تاسو ته به دلتا R مربع په لاس راکړي د R2 قیمت 8 دی 8 مربع جمع د R1 قیمت 6 دی 6 مربع تحت جذر دا خو موږ او تاسو ته دلتا R مربع په لاس راکړي انو دلتا R مربع مساوي کیږي په 8 چې مربع کې دایم 4 شپته 6 چې مربع کې دایم 18 تحت جذر مساوي کیږي په د اول سر کې ټول تر جذر لاندې نیول کیږي جذر د مربع سره اختصاریږي مساوي کیږي 4 شپته او 18 چې سره جمع کو موږ تاسو ته سل په لاس راکړي سل تحت جذر نو لیکو چې دلتا R مساوي کیږي د سلو جذر لس کیږي په 10 متره سره یعنی د تغیر مکان ویکتوریا 10 متره سو دا دلتا R عبارت ده 10 متره څخه سو اوس به راسو منځني سرعت ته موږ او تاسو تغیر مکان ویکتور وپېژندئ د موقعیت ویکتور مو وپېژندئ او دلتا مو وپېژندل څه ته ویل کیږي په دلتا کې دوه عمده خبرې چې موږ او تاسو باید ډېر ورته متوجه اوسو دا دي چې یو دلتا ټي په معنا د T2 منفي T1 دی یعنی د دوو لحظو ترمنځ تفریق چې هغه ته موږ او تاسو نهایي وخت منفي لومړنی وخت هم ورته وایو یا هم ورته په ځینې کتابو کې T منفي T0 وایي او بل مهم شی د تغیر مکان دی تغیر مکان چې موږ او تاسو په دلتا X یا په دلتا Y یا په دلتا Z سره شوي عمومي په دلتا R سره وشویه چون ویکتور دی دلتا R ویکتور مساوي کیږي په R2 ویکتور منفي R1 ویکتور یا هم کولای شو چې په RF ویکتور منفي RI ویکتور باندې وشي یا هم په ځینې کتابو کې په ساده R منفي R0 ویکتور سره ښودل مطلب یې دی د تغیر مکان ویکتور اوس به راسو خبره د منځني سرعت ده منځنی سرعت څه شی دی موږ او تاسو په نهم سیم فزیک کې هم لوستی دی چې سرعت د حرکت مقدار ته وایي کمیتونه په فزیک کې په دوه ډوله دي یو سکالري کمیتونه دي بل ویکتوري کمیتونه دي سکالري کمیتونه هغه کمیتو ته ویل کیږي چې یوازې عددي مقدار ورته کافي وي نور ډایرکشن او جهت ته ضرورت ونه لري که چیرې د عددي مقدار او واحد سربیره یو جهت لوري سمت ډایرکشن ته هم ضرورت ودرلودي دې ته ویکتوري کمیتونه ویل کیږي چې په هغو کښې یو تغیر مکان دی تغیر مکان ویکتوري کمیت دی اما وخت سکالري کمیت دی سرعت څه شی دی سرعت مساوي کیږي په تغیر مکان نظر وخت دې ته سرعت ویل کیږي تغیر مکان نظر وخت
او که چیرې ساده فاصله نظر وخت ته څېړو بیا نو هغه ته موږ او تاسو سپیډ یا چټکتیا وایو. سپیډ یا چټکتیا یا هم ورته تیزی یا رفتار وایو چې سپیډ مساوي کیږي په فاصله تقسیم پر وخت، یا هم تیزی چټکتیا رفتار یعنی موږ او تاسو ورته ډیسټنس تقسیم پر ټایم ورته وایو. سپیډ یا تیزی یا چټکتیا دا ګرد سکالري کمیتونه دي، دې ته سکالري کمیت ویل کیږي. او وی چون ولاسټي ده سرعت دی، وی معنا ولاسټي یا سرعت، دا په حقیقت کې وکتوري مقدار دی. چون په سرعت کې وکتوري مقدار راغلی تغیر مکان، تغیر مکان ته موږ او تاسو ډسپلیسمنټ وایو. ډسپلیسمنټ خپل وکتوري مقدار دی، نظر و وخت. په دې ځای کې سرعت وکتوري مقدار سو، چټکتیا یا تیزی سکالري مقدار سو. یعنی سرعت موږ او تاسو ته څه راشي؟ سرعت موږ او تاسو ته راشي چې دلتا ایکس نظر و دلتا ټي ته، یا هم تغییر د وای پر بود نظر وخت، یا هم تغییر د زیت پر بود نظر وخت، دې ټول ته سرعت ویل کیږي. یا هم بالمجموع ورته ویلی سو چې سرعت مساوي کیږي تغییر مکان نظر و وخت. چون خبره د تغییر مکان راله دا معنا لري چې لاخرنی وکتور منفي لومړنی وکتور راځي، نظر و اخرنی وخت منفي لومړنی وخت. یا هم کولای سو چې په ځینې کتابو کې لیکلي د R2 وکتور منفي د R1 وکتور تقسیم پر T2 وخت منفي T1 وخت. دا زموږ او ستاسې منځنی سرعت دی. اوس به راسو هم د هغه منځني سرعت باندې به یو مثال حل کړو. یو جسم دی په 0 ثانیه کښې دی په 50 مترۍ کې واقع دی. بعد د یو څه وخت څخه 10 ثانیې په تېرېږي 120 مترۍ ته راځي، او بعد د 50 ثانیې څخه چې ټوټل 80 ثانیې سي 210 مترۍ ته راځي. نو وایي تاسو یې د T1 T0 او د T2 او T1 ترمنځ، T1 او T0 T2 او T1 ترمنځ تاسو سرعت پیدا کړئ، منځنی سرعت یې پیدا کړئ. سرعت چون وکتوري کمیت دی، وکتوري کمیت دا معنا لري چې د عددي مقدار سربیره یو لوری هم باید ورته مشخص وي. نو دغه سرعت موږ او تاسو ته باید یو سمت لوری ډایرکشن هم راوښیي چې به دا خواته دی روان دی، یا تغیر مکان یې وها خواته دی. نو اوس د ده تغیر مکان معلوم دی وراسته طرف ته دی، د 0 ثانیې څخه 10 ثانیې، د 10 څخه 80 ثانیې، یعنې مخ پر راسته طرف د ایکس پر بود روان دی. 50 مترۍ کې بیا 120 مترۍ کې بیا 210 مترۍ کې اخواته سره روان دی. نو سرعت یې یو لوری ودرلودی. دا خو یوه خبره. بل خبره دلته د منځني سرعت راغلی ده. منځنی سرعت یې ته ویل کېږي یو جسم د 0 ثانیې څخه په حرکت پیل کوي، راځي 10 ثانیې دی د وخت په دربر کې نیسي، تغیر مکان کوي. کیدای شي د 50 مترۍ کې 120 مترۍ ته راسي. د 50 څخه تر 120 متره پورې یعنې په دې 80 مترۍ فاصله کې کیدای شي دی په سرعت قرار کې، بیا یې تیز کړي، بیا یې قرار کړي، بیا یې تیز کړي. په مختلفو ډولو باندې د خپل سرعت مخ و شاته کوي. لیکن زما او ستا د هغه سرعت د مخته کېدو و شاته کېدو سره کار نه دی چې څونې تیز سو، څونې قرار سو، څونې تیز سو، څونې قرار سو. زما او ستا د ده د منځني سرعت سره کار دی. معنا په هره ثانیه کې د څومره فاصله ته یې کړې ده، په هره ثانیه کې یې څومره تغیر مکان کړی. کیدای شي ځینې ثانیې دی ډېر تیز تللی، تیز تغیر مکان یې کړی، ژر ژر تغیر مکان یې کړی. ځینې وختونه یې چې په هغه کې بیا قرار تللی، وخت یې ډېر په دربر کې نیولی، ولې تغیر مکان یې لږ کړی. لیکن زما او ستا سروکار د مکمل تغیر مکان او مکمل وخت سره دی چې یو پر بل باندې وویشو تر څو منځنۍ اړیکه یې پیدا کړو. نو د هغه دپاره داسې لرو چې منځنۍ سرعت پر سر باندې داسې علامه ایښودل کېږي، دې ته ایوریج ولاسټي ویل کېږي، یا هم په ځینې کتابو کې ورته AVG لیکل کېږي. معنا منځنی سرعت مساوي کېږي په دې ځای کې خو یوازې د ایکس بود دی. نو تغیر مکان یې هم باید یوازې ایکس ته سي، تغیر مکان یې نظر ایکس ته پر هغه وخت باندې. کم دلتا ایکس، دلتا ایکس یې د دغه صفري فاصلې څخه بیا تر
د 50 مترۍ څخه تر 120 مترۍ پورې دې ته به ډلتا ایکس یو ووایو. بیا د 120 مترۍ څخه تر 210 مترۍ پورې چې څومره فاصله ده هغه ته به ډلتا ایکس 2 ووایو د تغیر مکان لرویه. نو ډلتا ایکس یو چې لاسته راوړو یعنی لومړنی منځنی سرعت یې لاسته راوړو مساوي کیږي په ایکس 2 فاصله منفي ایکس 1 فاصله تقسیم پر ډلتا ټي همدغه وخت دی یعنی د ټي یو څخه تر ټي صفر پورې د ټي یو څخه تر ټي صفر پورې مساوي کیږي. ایکس 2 خو 120 و ایکس 1 یې 50 و نو قیمت به ولیکو 120 متره منفي 50 متره تقسیم پر ټي یو منفي ټي صفر یعنی لسمه ثانیه منفي صفرمه ثانیه. 120 څخه چې 50 تفریق کو موږ او تاسو ته به لومړنی سرعت 80 متر پر لس ثانیه په لاس راکړي چې مساوي کیږي په وخت چې اختصار کو 9 متر پر ثانیه کیږي. که چیرې دوهمه منځنی سرعت یې لاسته راوړو معنا د تغیر مکان د ایکس پر بود هغه دوهمي انټروال نظر د دې و ډلتا ټي چې مساوي کیږي دوهمي انټروال خو نو ایکس 2 منفي ایکس 1 راځي دغه ایکس 2 منفي ایکس 1 په د مخ خو دغه ایکس 2 دا ایکس 1 ونیوي اوس هغه اخري ایکس 2 نیسو تقسیم پر ټي 2 منفي ټي 1 لکه دلته چې غوښتي تقسیم پر ټي 2 منفي ټي 1 دا مساوي کیږي ایکس 2 یې څو دی 210 متره نو لیکو 210 متره منفي 120 متره تقسیم پر تفاضل د وخت چې 80 ثانیه ده نهایي وخت یې اولنی وخت یې لسمه ثانیه ده نو دوهمي منځنی سرعت یې مساوي کیږي 210 څخه چې 120 تفریق کې صفر یو سلس پاتیږي تقسیم پر 50 په سرعت کې متر په مخرج کې ثانیه مساوي کیږي صفر او صفر به اختصار سي 11 پر 15 پاتیږي چې موږ او تاسو ته جواب 2.2 متر پر سکند په لاس راکوي یعنی دوهمه منځنی سرعت موږ او تاسو 2.2 متر پر سکند. په دې ډول سره موږ او تاسو لومړنی منځنی سرعت او دوهمي منځنی سرعت لاسته راوړي. دا اوس موږ او تاسو د منځني سرعت درس او د هغه اړوند یو مثال تر بیا پورې مو په لوی الله سپارم ښې چارې.